الله تعالی فرمایي قسم دی په هغه فرښتو چې په سختۍ سره د بدن نه ساه راباسي او په هغه فرښتو چې په اسانۍ سره یې باسي او په هغه فرښتو چې په کائناتو کې په تیزۍ سره ګرځي او بیا په حکم منلو کې د یو بل نه مخکې کیږي، بیا د الله د حکم مطابق د معاملاتو انتظام چلوي. په کومه ورځ چې راشي د زلزلې ټکان او د هغې نه وروسته راشي بل ټکان، بعضې زړونه به په هغه ورځ ویریږي او د هغوی سترګې به له ویرې ټیټې شي. او دا خلک وایي آیا په رښتیا موږ بیرته ستنېدونکي او ورګرځېدونکي یو په داسې حال کې چې زموږ هډوکي به خاورې شوي وي. او د مسخرې په ډول منکرانو وویل بیرته ژوند ته تګ خو زموږ دپاره لوی تاوان دی، په داسې حال کې چې دا بس دومره کار دی چې په زوره به یو آواز وشي او یو به په پراخه میدان کې موجود شي. آیا تا ته د موسی علیه السلام د قصې خبر در رسېدلی دی؟ کله چې د هغه رب هغه ته د طوا په مقدس میدان کې آواز وکړ چې فرعون ته ورشه، هغه سرکشه شوی دی. هغه ته ووایه آیا ته تیار یې چې پاکي اختیار کړې او زه تا ته ستا د رب طرف ته لاره وښیم چې د هغه یره ستا په زړه کې پیدا شي. بیا موسی علیه السلام فرعون ته ورغی او هغه ته یې سترې نښې نښانې ور وښودلې، خو هغه دروغجن وګڼه. بیا د دسیسو جوړولو دپاره په شا وګرځېده او خلک یې راټول کړل. فرعون آواز وکړ واورئ زه ستاسې تر ټولو لوی رب یم. په پای کې الله هغه په دنیا او آخرت کې په عذاب اخته کړ او په حقیقي توګه په دې کې د هغه چا دپاره لوی عبرت دی چې د الله له عذاب څخه ویریږي.